سلامونه وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر محمد اشرف غني وایي د شیرخان بندر کندوز د اورګاډي پټلۍ د تاجکستان په پانګونه جوړیږي او د سواحلو د تحکیماتو په اړه به هم واضح اقدامات وشي. ارګ وایي چې هغه نن د کندوز له قومي مخورو سره د ناستې پر مهال ډاډ څرګند کړ چې د خان آباد برېښنا بند، د کندوز ښار ماسټر پلان او حلقوي سړک وړاندیزونو ته به هم پر وخت رسیدګي وشي. راتلونکي میاشت په هیواد کې د اوبو د 40 لویو بندونو د جوړولو چارې پیلیږي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي دغه بندونه چې تر 600 میلیونه ډالرو زیات لګښت پرې راځي 1200 میلیونه متر مکعبه اوبو به ذخیره کوي، 90 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به ولري. د دې ادارې ویان نظام خپلواک وایي چې نوي جوړیدونکي بندونه 320 زره هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او همدارنګه په لکونو هیوادوالو ته به د کار پیدا کولو زمینه مساعده کړي. د خوست نړیوال هوایي ډګر به ډېر ژر ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې دغه میدان د 10 کلونو په موده کې د 1.8 میلیارد افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. خوست د هیواد یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د ډیورنډ په فرضي کرښه پروت دی او د تولید لوی ظرفیت لري چې د افغانستان په جنوب شرق کې واقع دی. د دایکندي سوختک بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي سوختک بند د دایکندي ولایت په مرکز کې د 4.9 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شوی او د 200 کیلو واټ برېښنا تولید ظرفیت لري. د دې بند د برېښنا ویش په نیلي ښار او د دې ښار په څنډو کې عملاً پیل شوي دي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دې ټولنې د استازولۍ دفتر په یوې اعلامیه کې لیکلي چې دا 2 میلیونه او 9 لکه یورو مرسته د پورونو د کمیدو په هدف شوي څو د پایداره پرمختګ د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان لاسنیوی وشي. د ننګرهار په دره نور ولسوالۍ کې د 340 کیلو واټه برېښنا د پروژې چارې بشپړې شوې. ځایي چارواکي وایي په دې پروژو کې 228 سولري تختې، 432 بټرۍ، 515 د برېښنا پایې، 10 ترانسفرمرونه او نور وسایل شامل دي چې 4.4 میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی دی. دغه پروژه د 3 کلونو په موده کې بشپړه شوې چې ورسره 2000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوي. په بغلان کې 328 زیرمې او سړې خونې جوړې شوې دي. د بغلان ځایي چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د 328 زیرمو په جوړولو سره د زراعتي محصولاتو د ساتنې لپاره د زیرمو د نشتوالي له پلوه د بغلان د بزګرانو ستونزې هوارې شوې دي. د دغو زیرمو له ډلې 100 زیرمې د آلوګانو، 200 زیرمې د پیازو او 28 سړې خونې د بڼوالو د میوو د ساتنې لپاره دي چې د بغلان په مرکز په لخمري ښار او 14 ولسوالیو کې جوړې شوې دي. په دغو پروژو 1.6 میلیونه افغانۍ لګول شوي چې د کرنې او اوبو لګولو وزارت له بودیجې څخه ورکړل شوي دي. د اروزګان مرکز ترینکوټ اړوند بلاغ سیمه کې د یو پل د جوړېدو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته چمتو شو. د ټولګټو چارو وزارت وایي دغه پل 2 متره اوږدوالی او 2 متره سور لري چې د څه باندې 40 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دا پل د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار له چارچینو او دهراوت ولسوالیو سره نښلوي چې په جوړېدو سره یې د سیمې خلک کولی شي ترڅو په خپل کرنیز محصولاتو په خوندیتوب او تر پخوا په چټک ډول ترینکوټ ښار او له هغه ځایه د هیواد نورو ولایتونو ته ولېږدوي. په پکتیا ولایت کې د چراغ ژوري او تیری کوتل چکډیمونو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. ځایي چارواکي وایي د دغو چکډیمونو په جوړېدو نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 160 هکټاره ځمکه خړوبوي او 800 کورنۍ به یې له ګټې اخیستنې برخمنې شي. د چارواکو په وینا د دې چکډیمونو څخه موخه د موسمي سیلابونو څخه د زراعتي ځمکو د تخریب مخنیوی، د اوبو مدیریت، د کرنیزو ځمکو خړوبول او د ځمکې لاندې اوبو د سطحې پورته کول دي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی حسین بخش سفری په مسکو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون ګڼ شمېر نورو چارواکو هغه ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. حسین بخش سفری لومړی افغان لوبغاړی دی چې د ایګل فایټینګ چمپیونشپ په سیالیو کې ګډون کوي. نوموړی د افغانستان په آزادو سیالیو کې هغه تکړه لوبغاړی دی چې تر دې وړاندې هم افغانانو ته خوښۍ ور په برخه کړې دي. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.